insert text box نه پس چې کوم دی ګوره header footer دی څنګه چې تاسو مایکروسافټ ورډ کې header footer ویلو دومره ډیټیل سره خو دلته نه دی لکه سمپل header دی وګوره په دې پیج کې په دې شیټ کې ما سره header راته نښکاري وګوره دلته کې مونږ header اخیستیم نشو او که تاسو ویو ته رالی نو په ویو کې وګوره تاسو سره پیج لیاوټ کې پیج لیاوټ د لارې نه وګوره تاسو مختلف قسمه دا زموږ header اخیستی شو دلته نو که تاسو انسرټ ریبن باندې کلیک کړئ ځنه header footer ته رالی نو وګوره هغه اتومیټیکلی تاسو له header درکړي لکه زه ورکوم چې say فار ایگزامپل داسې یو سټیټمنټس ورته ولیکه header and footer ته راشه داسې زه ورکوم چې بینک سټیټمنټ او وګوره دغسې go to footer ته لاړ شه وګوره څونه زبردست say فار ایگزامپل بینک سټیټمنټ فرام افغانستان نو وګوره دغسې یو ټیکسټ ټایپ موږ ورکولی شو او چې کله تاسو واپس دی ویو ته راشئ او دې ځای نه دا نارمل کلیک کړئ دلته نو ګوره بیا تاسو سره header footer نه ښکاري لکه زه ورته کوم چې say my first page او دې کې هغه هم نشته چې تاسو say فار ایگزامپل مختلف سیکشنز والے یا مختلف ورقه پکې اډ اینڈ ایون پیج پکې والے نه په دې کې هغه نه کېږي موږ سره ایکسل ایٹ ا ټایم صرف یو شیټ موږ پرنټ کولی شو لکه یا دوه شیټه زیات کر پرنټ کولی شو او د هغې دپاره بس سمپل موږ header اخلو اوس په ایکسل کې خو څوک کتاب لیکي نه ایکسل کې خو څوک کتاب لیکي نه چې بھئی په دې کې زه کتاب ولیکم او بیا دې له پیج نمبرز ورته ورکړم ایټ لیسټ زه به یو شیټ لیکم یا به زه دوه شیټه لیکم اصل کې خو د هغې اسانه وګورئ که زه سیکنډ شیټ دې ځای نه ولیکم چې دا زما سیکنډ پیج دی نو که زه دلته راشم پرنټ پریو وګورم نو ما ته بیا header اتومیټیکلی راکړي وګوره دا header شو او دا زما فوټر شو دې ځای دس header and footer نو داسې چې څونه پیجز تا سره وي نو ګورئ دا ستا سیکنډ پیج دی خو تا سره به مکه header footer به ون بای ون تاسو له درکړي نو په دې کې ډېر دا ایون دو که تاسو مایکروسافټ ورډ ته به رالی نو په header footer کې تاسو سره ډېر آپشنز وي چې بھئی تا به مختلف قسم پیج لیاوټ ته به رالی انسرټ ته او په انسرټ کې به تا دا مختلف قسمه ټیکس اخیستی شو بیا به تاسو چې کوم دی وګورئ فارمیټ پیج نمبر دا به اخیست تاسو نو دا آپشن ما سره په مایکروسافټ ایکسل کې نشته دی ایکسل کې ځکه نشته دی چې پای کې مونږ د یو شیټ نه زیات نشو استعمالولی لکه ته ما د اټینډنس راکړه وګوره دا اټینډنس شیټ چې کوم دی ایټ لیسټ بس دا دقسې یو پیج وي مونږ سره دا یو شیټ او دا بل شیټ بس صرف دغه یو شیټ او د هغې اوه پیجز تا سره وباسي وګوره دا د ایکسل شیټ دی تاسو سره بس یو شیټ یو اوه پیجز ترې وباسي نو د هغې دپاره ځکه دا header footer ډېر یو عادي او یو نارمل یې ورکړی دی دغسې وګورئ په مایکروسافټ ایکسل انسرټ ریبن کې دې ځای نه وګورئ تاسو سره ورډ آرټ دی نو وګورئ any word art تاسو دې ځای نه راوستی شئ if you click on it نو وګورئ زه ورکوم چې say welcome text نو دغسې یا تاسو any project دپاره school system داسې موږ یو ټایټل اخیستی شو د هغې د لارې نه وګورئ دا د سکول سیسټم یا وغیره وغیره داسې چې کله هم تاسو یو څه میتھډ اپلای کول غواړئ دا د هغې یو اسانه طریقه ده وګورئ هوم ته راتلی شئ د هغې سایز کمولی زیاتولی شئ دې ځای نه خو د هغې دپاره موږ زیات کړه عام عادي ټیکس استعمالو دا یو ورډ آرټ ما سره اویلیبل دی دغه تاسو any ورډ آرټ اخیستی شئ لکه څنګه چې تاسو مایکروسافټ ورډ کې ویلي نو موږ هغې کې مختلف قسم ورډ آرټ دې ځای نه اخیستی شو نو ګوره دا ورډ آرټس دي نو یا دا ورډ آرټ والے یا دا والے یا مختلف قسم ورډ آرټس چې هغه یو په یو تاسو راوستی شئ داسې نو ځکه دې ته مونږ ورډ آرټ ورته ویلی شو زیات کړه د ټایټل دپاره اخلو انسرټ ته راشئ دې ځای نه وګوره دغسې تاسو به امضا راوسته که نه مونږ وایو چې موږ سره دوه قسمه امضا دي یو آنلاین پرچیز کولی شو او یو ډایرکټ زه سروس اخلم نو زه به په هغې باندې ما به کلیک کړ او دې ځای نه مې یو امضا ټایپ جوړه کړه لکه say فار ایگزامپل علي خان زه ورکوم ډایرکټر جنرل ایټسټرا وګوره زه ورکوم چې say زیکس چې کله مې دا اوکې کړو نو ما ته به اټومیټیکلی یو امضا یو کراس سیګنیچر به راته راکړو او تاسو ته ما د کراس سیګنیچر باره کې ویلي مو که نه کراس سیګنیچر مطلب دا دی ما یو لیټر درته ولیږو د پکې څه غلطیانې واپس یې ما ته راولېږو نو زه بیا امضا نه کوم بلکې د هغې دپاره به زه کراس سیګنیچر کوم کراس ساین به اپلای کوم بس نو د هغې دپاره زیات تر مونږ دا سیګنیچر استعمالو بل وګورئ تاسو آبجیکټ ویلو مایکروسافټ آبجیکټ چې بھئی یو پروګرام کې به مونږ بل پروګرام خلاصو لکه څنګه چې تاسو انسرټ ته به رالی او تاسو محاسبه کوله نو د محاسبې دپاره به وګورئ تاسو رالی دلته آبجیکټ ته او په دې آبجیکټ کې به وګورئ تاسو
مایکروسافټ ایکسل بم راوست د پاره د محاسبې د پاره وګوره دا یو آبجیکټ ما سره چې کله بارم کلیک کړو دا آبجیکټ ما سره اتوماتیکلی دا سره تراغی بیا به په ډبل کلیک کړو ما سره به ایکسل اتوماتیکلی خلاص په شروع تا وګوره دا یو اسانه طریقه و نو مطلب دا دی چې یو پروګرام په بل پروګرام کې از آبجیکټ موږ خلاصول شو وی کین اوپن دیم نو کچره تاسو سه فار ایگزامپل مایکروسافټ ایکسل تراشه او تاسو ډیر په خپل سوچو کې که یو کسوي چې بھئی ما سره دې کې یو پروژه تیار شو او لاندې وته یو پیراګراف ټیکس لیکم نو زه به څنګه لیکم داسې پیراګراف ټیکس خو نه شم لیکلی اوس وګورئ که دې کې زه ډیر زیات لیکلو کوم سه فار ایگزامپل نو دا ټول زه نه غټولی شم نه کمولی شم نو ولا سایز خوا کولی دی خوا کولی شم سم نشم کولی دی که اصل کې ډیر موږ دې کې سه اپلای کولی نشو دې د وجې نه تاسو به راشئ دې ځای کې آبجیکټ ته او د یو پیراګراف اخیستو دپاره به تاسو مایکروسافټ ورډ ایز ا آبجیکټ په د ایکسل کې خلاص کې ګورئ څونه سمپل نو زه وګوره دې کې زه ایز ا آبجیکټ دا خلاصوم نو ګورئ که دا زه اوکې کوم دې ځای نه دس از ریلی سمپل نو ګورئ که چېرته زه دلته دا مایکروسافټ ورډ دی او دا ما سره د هغې پیراګراف دی اصل کې ډېر ده د از د پیراګراف نو ګورئ زه کولی شم چې دې لارې نه زه دا استعمال کړم داسې او مکه مایکروسافټ ورډ آپشن را سره دي که سایز ولا زیاتوي کموي دې ځای نه بولډ اټیلیک ولا کوي څنګه چې مایکروسافټ ورډ اپر کیس لوور کیس وګوره ټول ایز آبجیکټ ما وګوره یو پیراګراف ولیکه داسې نو دا ما سره دا مایکروسافټ ورډ چې کوم دی دا را سره ایز آبجیکټ راته راغی بیا تاسو ما دا خبره هم کړې وه چې په دې آبجیکټ کې یوازې دا پروګرام نه بلکې یو فایل هم زه راوستی شم وی کین ټیک ا فایل نو ګوره د هغې دپاره به تاسو کریټ فرام فایل ته راشئ او بیا به تاسو ګورئ براوز باندې هم کلیک او براوز کې اني فایل لکه مای کسټم سټایل اور سارټډ ډیټا دا به تاسو انسرټ کړئ ځای نه نو ګوره تاسو لینک پکه او دا به تاسو اوکې که بس وګوره سمپل اوس په دې فایل باندې ډبل کلیک کا نو ګوره دې ځای کې زه دا بولډ کوم یا اټیلیک کوم یا انډرلاین کوم نو ګوره د هغې د لارې نه دا هر څه چینج وکړه کلوز که دې ځای نه او دا یس کا نو ګوره هغه چینجز ما سره اتوماتیکلی ستاسو په دې فایل کې راغلی دي نو دا کمانډز چې کوم دي ډېر وګوره دا هماغه سیم مایکروسافټ ورډ کمانډز وو موږ یې ایز ا آیکن هم راوستی شو نو موږ به آبجیکټ ته به رالو او دې ځای نه کریټ فرام فایل ته بیا به وګورئ براوز به هم کلیک او دا سارټډ ډیټا دا هم چې کله اوکې کړي ځای نه نو ډسپلی ایز ا آیکن ته به رالم او دا به ما ایز ا آیکن راوسته اینڈ دین گو فار اٹ اوکې and then click on OK button نو ګوره دا ما سره ایز ا آیکن راته راغی ډبل کلیک کړئ ځای نه نو ګوره دا ماته ایز ا آیکن خلاص شو بس دا د هغې یو اسانه طریقه ده یو ایزي میتھډ دی چې موږ د دې لارې نه دا هر څه اپلای کولی شو وی کین یوز دیم وګوره د هغې یو اسان میتھډ دی نو که چېرې تاسو سه فار ایگزامپل دلته راشئ او زه ایز ا آبجیکټ دا کلیک کوم نو دا ایز ا آبجیکټ زه راوستی شم بیا وګوره تاسو سره سیمبل دی یو سیمبل ټایپ هم تاسو استعمالولی شئ لکه سیمبل ته رالی هماغه مایکروسافټ ورډ والا سیمبل کمانډ دی او ګوره په دې سیمبل کې تاسو سره مختلف قسمه سیمبلز دي وینډنګز اینڈ یو هیو لاٹ اف ټو گو نو ګوره دا ټول وینډنګز ما سره موجود دي دا به زه دې ځای نه ګوره دا انسرټ په کوم او دا به دې ځای نه کلوز کم باس نو ګوره اینی فون نمبر دې ځای نه دا ایز ا سیمبل اخیستی شم داسې ٹھیک ہے نا خو د هغې مقصد موږ سره دا دی چې بھئی خامخا تاسو میتھډ دې ځای نه اپلای کې نو دې هغه سیمبل اتوماتیکلی تا نه واخلي چې بھئی دا کیلیبر دی که دا فونټ دی که دا هر څه دي نو ګورئ ما سره بیا به تاسو هغه چینج کړئ یو فونټ نمبر به چینج کړئ دې ځای کې وړئ دا سیمبلز مایکروسافټ ورډ کې خو خیر استعمالیږي خو دې ځای کې موږ سره داسې خاص استعمال د دې نشته دی خو بیا هم که چېرې تاسو فون نمبر راولئ او هغې سره چېرته فون نمبر داسې ورکوئ وغیره وغیره یا ایکسل کې تاسو یو پروفارما جوړوئ یو سیمبل تاسو ته پکار شي کبھی کبھار کله نا کله دا پکارېږي نو ځکه دا سیمبل کمانډ یې ورکړي دي یا زه ډیش داسې ورکم نه لکه وګورئ سیف فار ایگزامپل داسې انسلټ او زه ورته ورکوم چې سیف فار ایگزامپل نوټ وي که نه داسې چې یو هیو ټو فل د فورم او بیا سیکنډ یې هم دقسې کړي وګورئ د نورو کې لاندې ډریک که داسې ټولو ته لیکلي که نه نمبر 1 دا بیا سیکنډ یو هیو ټو اټیسټ your visa etc. Bia third you have to bring all the documents نو ګورئ هغې ته هم دا موږ زیات کړی استعمالولی شو اسسمنټ کولو دپاره ځکه بلټس اینډ نمبر خو دې ځای کې موږ اخیستی نه شو نو د هغې دپاره زیات کړی موږ دا سیمبل کمانډ استعمالو
نو دا موږ سره ډېر د ستاسو د انزلټ ریبن او د هغې میتھډ په دې کې ایټ لیسټ یاد ساتئ صرف دا دوه کمانډس پکې ستاسو دپاره نیو دي only these two commands چې هغه موږ سره یو pivot table دی یو pivot chart دی او یو table command دی او د دې دواړو چې کوم دی کیلکولیشن سره یعنی محاسبې سره د دې ډېر زیات عمومي کار دی که چېرې تاسو محاسبه کول غواړئ صحیح توګه باندې یو اسانه لار باندې تاسو محاسبه کول غواړئ نو کوشش کوئ چې یا تاسو pivot table استعمال کړئ او یا دې څه نه ټیبل واخلئ نور هم سیم د مایکروسافټ ورډ آپشنز دي راځو پیج لے آؤٹ تا پیج لے آؤٹ کی نمبر 1 ما سره تیمز دی بل پیج سیٹ اپ دی بل سکیل ټو فٹ دی اینڈ بل شیٹ آپشن اینڈ دین ون ارینج اصل کې ایکسل موږ سره د فارمولاز نه پس شروع کیږي اوس دا پیج لے آؤٹ ته وګورئ کنه او ماغه تیمز د تاسو سره اوس کچره تاسو سه فار ایگزامپل یو ډیټا دی زنواله ګوره لکه زه د سورټډ ډیټا تر ازما لیټس سی د سورټډ ډیټا ګوره د لزیو یو بیک گراوند تیم متور کوما نو ګوره دل به تیم څنګه ورکما اول به داس کار وکم چې دا به ایز ا آبجیکټ والم ایز ا ټیبل به والم یا د هوم تراشه او د فارمیټ ایز ا ټیبل کې ګوره سونه سمپل یو سمپل ټیبل دې زنه ایډ کې داسې او دا دې زنه کې کا نو ګوره غیله ما دا کلر وته ورکو اوس تاسو ګوره دې زنه دا کویک سټایل دې زنه ورکول شي څنګه تاسو غواړئ یا تاسو پیج لے آؤٹ تراشه او پیج لے آؤٹ کې ګوره تاسو دا تیمز کاری کنه any themes دې نه تاسو اپلای کولای شئ اب تاسو له خود بخود هغه رنګ چینج کیدل ډېر ور ریلی سمپل که تاسو یو تیم راوستل غواړئ نو ګر دا هغه یو اسانه طریقه ده هغه ټول تیم مونږ دې ځکه یو په یو چینج کولای شو ډېر داسې وګورئ که چېرته تاسو سره انټرنیټ وي مور تیمز آن مایکروسافټ آفیس آنلاین نو تاسو انټرنیټ د لارې نه هم څه تیمز ډاونلوډ کولی شئ خو هغه تیمز د 2010 آفیس دپاره دي 2007 دپاره نه دي اصل کې ډېر دی ورکړي دي مونږ ډاونلوډ کړي دي خو هغه صرف 2010 آفیس لپاره دي د تاسو ته بیا یو جلک ښیم لاست اینډ کې براوز فور تیمز ستا یو تیم خوښ شو ته دې ځنه یو تیم اپلای دی که داسې زه به دا ډیټا دې خوا راکش کړم دا صرف تاسو ته پته ولګي زه به وګورئ دا تیمز دې ځنه والم لکه سی فار ایگزامپل اینی تیم کم چې ستاسو چایس دی او زه رالم دا تیم مې ځان سره سیف کړ وګورئ سیف د کرنټ تیم شاباس وګورئ سکرین ته سیف د کرنټ تیم ډیسکټاپ تراشری سے نا او دا کرنٹ تیم ځان سره سیف کباس زر کوم چې مای کرنٹ تیم ایټسټرا او دا وځه سیف کم دلتا دا غینه پس چې کم دی یو بل کس تیم واغس دا شکل کې زه غواړم چې وای اومغه تیم زرا ولما نو تیمز ته براشم او دې زنه براوز فور تیمز باندې وکلیک کوم چې کم تیمز تاسو سٹور کړی دی نو ګوره هغه مال به اتوماتیکلی راکی چې وای ستاده تیم مطلب اصل کې دی بیا تا ته وی چې دا تیم چې کوم دی یوازې دې ځای نه بلکې وګوره دې ځای نه هم تاسو اخیستی چې صرف د ماوس کرزر پې تاسو ډریګ کې او مکه یو په یو تیم تاسو له دې ځای کې هم درکوي سیم تیمز تاسو سره موجود دی دې ځای نه ډېر نو وګوره څونه اسانې طریقې سره ته دا تیم ون بای ون دې ځای کې اخیستی شمه نو وګوره چې کله هم تاسو یو تیم اخلئ یا دې ځای باندې کلیک کړئ ډېر وګوره دا هماغه سیم کمانډز دي تاسو په هوم ریبن کې وی که نه دا هماغه دا ما کلرز دا سره او ما فونټ سیم بیا به تکراریږي تاسو سره ډېر یا دې ځای نه یا پیج لے آؤٹ کې هم تاسو سره هم دا کمانډس موجود دي نو ګورئ که چېرې تاسو رالی دلته جسټ کم هیر وګورئ دې ځای نه تاسو دا فونټ وله ورکولی شئ any font ون بای ون دې ځای نه چینج کولی شئ ډېر داسې چې کوم یو فونټ ستاسو وښیي هم په ټول شیټ باندې ستاسو فونټ اپلای شي دلته داسې وګورئ مونږ دا شیپ افیکټس چې کوم دي یا تیم افیکټس دا هم ورکولی شو خدا په دې تیم باندې نه اپلای کیږي یاد ساتئ په دې ټیکسټ باندې نه استعمالیږي بلکې دا په شیپ باندې اپلای کیږي سر ګورئ یو مثال تاسو له درکمه که چېرې تاسو دې ځای نه انسرټ ته رالی او بټنز جوړوئ که نه نو دا شیپس ته راشي دلته او دې ځای نه any شیپ والا باس او بیا هغې له وګورئ یو 3D افیکټ ورته ورکړه چې هر یو افیکټ یې دې ځای نه او بیا دې ځای نه پیج لے آؤٹ ته راشئ اوس وی څنګه افیکټ ورکوئ تاسو نو ګورئ ون بای ون زه یو افیکټ دې ځای نه ورکولی شم داسې لکه زه یو بټن اخلمه نو ګوره دا د هغه بټن ما سره وګورئ افیکټس دي چې هغه زه یو په یو داسې ورکولی شم نو که چېرته ما سره بټن وي او زه غواړم چې زه هغه بټن دې ځای نه اپلای کړم نو څنګه به ورکوم سو رایټ کلیک زه به راشم ایډیټ ټیکسټ ته او په ایډیټ ټیکسټ کې به زه ورته ورکړم چې ډاونلوډ وګورئ داسې ډاونلوډ
وګوره زه به دې ځای نه دا ډاونلوډ په دې باندې ولیکم یا سه فار ایگزامپل تاسو بټنز لیدي که نه یا زه به ولیکم چې بھائی نیکسټ شیټ ته لاړ شه نو ګوره زه نیکسټ شیټ ته به تللی شم همدا بټن دې ځای نه کاپي کوه بل ځای ته یوسه یا همدا جوړه کړه رایټ کلیک ګوره دا شیټ 2 ته به څنګه راځي لکه دا زما سه فار ایگزامپل پروجیکټ مې جوړ کړی دی او دا زما سرچ فورم دی او دا زما چې کوم دی سه فار ایگزامپل دا زما مین فورم دی او دا زما چې کوم دی سه فار ایگزامپل دا زما ریزلټس دي وګورئ داسې اوس د مین فورم ته راځم زه غواړم چې بټن جوړې کړم اټومیټیکلی ما بل شیټ ته بوځي نو زه به څه وکړم په دې بټن باندې به رایټ کلیک کې او را به شی دې ځای نه جسټ اساین میکرو ته به راشئ چې کله هم تاسو اساین میکرو ته راشئ یا به تاسو وګورئ ریکارډ باندې کلیک کې یو ګاټه کلیک آن ریکارډ چې کله ریکارډ باندې کلیک کې بیا د هغې نه پس دا اوکې که دلته چې کله اوکې کې راشئ د سرچ فورم ته او اگر تاسو دا سمال ډاټ ښکاري که نه دا نقطه دا به سټاپ کې سټاپ ریکارډینګ به کې بس اوس وګورئ بیا انسرټ ته واپس راشئ یو بل بټن دې ځای کې راوالم دغسې وګورئ اینی بټن او بیا هماغه افیکټ ورته ورکړه لکه داسې او زه په دې رایټ کلیک کوم زه ورته مین شیټ ته لاړ شه مین شیټ یا مین فورم ته لاړ شه ډېر داسې نو زه به وګورئ زه په دې باندې به رایټ کلیک کوم جسټ رایټ کلیک او را به شم دې ځای نه اساین میکرو ته زه به دې ځای نه ریکارډ باندې کلیک کوم او دا به زه اوکې کړم بس وګورئ د مین فورم ته راشه او دې ځای نه وګورئ دا سټاپ ریکارډینګ که بس نو ګورئ که چېرته نیکسټ شیټ باندې کلیک کړم نیکسټ شیټ دې ما وګورئ اټومیټیکلی د مین شیټ ته راولي او چې کله تاسو مین شیټ باندې کلیک کوئ دی به اټومیټیکلی نو داسې په بټنس باندې مونږ بیا دا شیټس دې ځای نه ختم کړو چې څوک ډایرکټلی یو خوا بل خوا لاړ نه شي دا یې دپاره وګورئ نیکسټ شیټ اینډ مین شیټ ډېر په اسانه سره زه یو خوا بل خوا مونږ دغلته کې پرېښو ډېر نو دا د هغې د پیج لیاوټ کې وګورئ د تیم او د هغې د افیکټس خبره شوه ایم ایس ورډ کې نه شته خو اب ته خپل بټن به جوړې کوس نه ډیول پرس د لارې کوس کو دې کې ته بټن جوړې که نه نو په دې باندې څه کوډینګ نشي کولی شي افکورس وګوره دې کې موږ سره میکرو به جوړې او په دې ته به یې ساین کې ایکسل نه مونږ راوستی شو بټن ایز آبجیکټ پر راځي تا سره به کاپي کېږي لکه اوس دا کاپي کړی ځای نه نو دا ایز آبجیکټ غوندې راځي وګوره پای باندې هغه تاثر نه وي کمون یار کاپي پای باندې دا افیکټ نه وي تا سره یاد ساته دا وګوره ایز آبجیکټ تا سره راغی نور څه اثر یې نشته دی او که تاسو کوډینګ کوئ نو په دې باندې کوډینګ کېږي ایکسل کې په صحیح کوډینګ کېږي ډېر لکه دې بټن خپل کوډینګ میتھډز دي چې په کلیک کې ډایرکټ ته یو پروګرام خلاصې دی داسې دا لپاره به تاسو کوډینګ کوئ چې کله کوډینګ زده کړئ نو هلې به کوئ چې اوس د کوډینګ طریقو میتھډ نه درځي نو نشئ کولی ډېر هغه تاسو بیا راشئ ډېر د پیج سیټ اپ ته لیټس سی د پیج سیټ اپ او په پیج سیټ پیج سیټ اپ ته راشه ته احمق یې چپ پیج سیټ اپ کې نمبر 1 مارجنز دی آپریشن دی اورینټیشن دی سائز دی پرنٹ ایریا دا بریکس دی بیک گراؤنڈ دی اینڈ پرنٹ ٹائٹلز دی مارجنز تراشه دی ځای نه نمبر 1 موږ سره نارمل دی وائڈ دی اینڈ نیرو دی ګوره یاد ساتئ که چېرې تاسو پرنٹ ټایټلز ته رالې نه داسې نو کالم وایز یاد ساتئ د ایکسل دا پیج چې کوم دی ایکسل شیټ سنگل پیج نو ایکسل شیټ سنگل پیج چې کوم دی نو هغه کالم وایز موږ سره کالم وایز څومره دی د A نه تر J پورې دی په یونیم آفیسز کې کالم وایز د A نه تر I پورې دی اصل کې یاد ساتئ دا خبره او رو وایز چې کوم دی د 1 نه تر 47 پورې روز دی پکې R یا د 1 نه تر 51 پورې روز دی یا 52 پورې روز دی پکې موږ سره د ایکسل خو دا ډېر غټ شیټ دی خو په دې کې یو پیج څومره دی
نو کالم وایز د ان تر وګوره جے پورې د ګورل کې دا باونډري لګولې ده او رو وایز چې کوم دی د 1 نه تر وګوره دلته چې زه داسې ډاون راشم نو د 1 نه تر 47 پورې می او 52 پورې مو سره موجود دي نو سبا تاسو نه څوک تاسو کولی شي چې آیا په د ایکسل کې کالم وایز پیج څومره دی او رو وایز پیج څومره دی نو دا غي د لپاره موږ زیات کړه دا طریقې او دا میتھډ موږ استعمالولی شي وی کین یوز دیم نو د ان تر جے پورې کالم وایز دی او د 1 تر 47 پورې رو وایز دا یو سنگل پیج دی موږ سره نو دا غي د مارجن ما سره خبره کوي چې آیا دا مارجن څنګه دی او دی څنګه کار کوي نو زه تاسو په دې مارجنز باندې لګ پی کما سو لیټس سی د مارجنز نو ګوره دا مارجنز ډمبه نیرو دی که زه وایټ کلیک کما نو ګور هغه یو کالم ما ته پرې خو دو یو کس ما ته وی چې سه فار ایگزامپل ما دې ځکه سلیکل کړي دا سه زه کوم ته سه فار ایگزامپل هلو ورلد او وګوره دا سلیکل دی او دا غي نه زه وګوره دا زما څه ټیکست دی او دا لیکل زما نور پیج ته وړي دو دا سه نو ګوره که چرته زه پریویو ته راشم نو زما فرست پیج خدا دی وګوره نیکسٹ پیج کما نو ګوره دا لګ لیکل اصل کې زما د سیکنډ پیج کې راځي که زه دې ځای کې داس کار وکم چې مارجن ته راشم او دا زه وایټ کما وګوره وایټ الریډي دی که چې دا لیکل زه سه فار ایگزامپل نورم داسې بل پیج ته ورسېږو وګوره ما ته اتوماتیکلی پته راته ولګي داسې نو ګوره که چېرته زه پریویو ته راشم نو دا زما سمپل پیج دی فرست پیج دی او که زه نیکسٹ کم نو دا زما سیکنډ پیج دی یو کس ما ته وی چې بھئی دا لیکل ما لږ زیات حساب کدا سه نو مارجن تراشه کزی وایټ کما دا پیج ما سره نورم را کم شو مطلب زما لیکل نورم بل ورکه ته وړیدل او که زه مارجن تراشم دي زینا نیرو وې کما نو ګوره مطلب که زه پریویو تراشم نو زما فرست پیج کې دا لیکل دی او که زه نیکسٹ کما زما سیکنډ پیج کې اصل کې دا ټیکسټ دی بس که تاسو واپس دي زینا وګوره که تاسو مارجن تراشو دا دي زینا نورمال کلیک نو کولی شي چې د ان تر جے پورې یو پیج او د جے نه پس چې کم دې کم ټیکسټ دی اب ستا په سیکنډ پیج کې راځي اٹ ول بی ان سیکنډ پیج شابه سکرین ته وګورئ بیا راشي دې نو واپس چې کم دی وګورئ موږ خپل مارجن هم غوښتي شو کسٹم مارجن وته ویلی شي چې به ز لیفت رائټ ټاپ باټم هیډر اینڈ فوټر خپل اخلم نو دا زموږ کسٹم مارجن دی خو هغه فلحال ضرورت لا نشته دی تاسو خپل لیفت رائټ اغستې شي خو ډېر کمې کمول شي یاد ساتئ ایکسل کې زیات کر پیج کم دی هغه په پلنوالی باندې زیات کر استعمالېږي لکه دا اټینډنس ماته راته نه دی کې دا پرنټینګ ټول شوی دی دا پرنټینګ دا وګوره په داسې نه دی شوی بلکې په داسې شوی دی که تاسو سیلري شیټ جوړوئ هم به په داسې جوړوئ که تاسو اټینډنس شیټ جوړوئ هم به داسې جوړوئ چې تاسو ته کوم هغه د سکول نه یا د یونیورسټي نه هغه نمبر دغه ملاویږي هغه هم په داسې باندې ډپلوم په داسې باندې پای کې نمبر هم په داسې باندې نو په ایکسل کې یاد ساتئ 99% چې کم دی په داسې باندې پیج پرنټ کیږي او 1% په اوږدوالي باندې تاسو سره پیج پرنټ کیږي نو ګوره ماته الته اورینټیشن راته راکړی دی چې بھئی ته کم ټایپ اورینټیشن غواړې نو ګوره دا زما یو پیج دی او زما دا لیکل وګوره د دې حصې نه دی بل طرف ته راوړېدلی دي نو زه به د اورینټیشن ته راشم او دا به دې سره لینډسکیپ وکړم اوس هم ماته پته ولګېده چې زما دا لیکل چې کوم دی وګوره سیکنډ پیج کې پراته دي که زه پریویو ته راشم دې ځای نه نو دا زما فرست پیج شو او که زه نیکسٹ کما نو دا زما سیکنډ پیج شو دې ځای نه کلوز پرنټ پریویو هیر وګوره که چېرته تاسو واپس دې ځای نه پورټریټ ته رالی نو مطلب دا دی چې دا لیکل تاسو سره په فرست پیج کې دي او دا نور لیکل تاسو سره وګوره په سیکنډ پیج کې دي دس از سیکنډ پیج بیا وګورئ نو مطلب دا دی چې کوشش کوئ چې تاسو دا پیج چې کوم دی دا په لینډسکیپ فورم کې تاسو اخلئ اوس تا ته وایي چې دا لیکل ته په لینډسکیپ کې والې نو دا ټیکسټ دا ایریا چې کوم دا ما سره خالی ده دا سیکنډ پیج کې ما سره راغی تاسو پرې وګورئ که نه ډېر کم ټیکسټ تاسو سره په سیکنډ پیج کې دي نو ته کوشش وکړه چې دا سایز ورته زیات کړي د پیج نو ګوره را به شي سایز ته او په سایز کې دا لیټر دی لیګل دی وګوره لیګل پیج څومره غټ پیج دی که تاسو وګورئ نو بیا نورم پکې دی کې دا لیکل راځي موږ سره نو که تاسو پرې وګورئ نو ستاسو وګورئ نیکسټ پیج نشته دی او دا ټول لیکل چې کوم دی دا تاسو سره په دې یو ورخ کې راغلی تاسو ویلي که نه چې یو لیګل پیج دی یو لیټر پیج دی وغیره وغیره نو لیټر او لیګل پیجز چې کوم دی هماغه یو خبره ده کوم چې تاسو سره دی سایز کې دی ځای کې دی
نو تاسو به ګورئ که چېرې عام لیکلي نو بیا خو تاسو لیټر پیج والے او که چېرې ستا لیکل په یو پیج کې نه راځي نو باید چې تاسو لیګل پیج د هغې نه والئ. شاباس اټنټیو شئ وګورئ سکرین ته. نو دا موږ سره وګورئ د هغې د سایز کارو چې آیا څومره سایز اخلو. نو کوشش کوئ چې لیکل زیات وي نو لیګل پیج اخلئ او که لیکل کم نو تاسو لیټر پیج په هغې کې اخیستی شئ. نو وګورئ زه سایز ته راځم او زه دا لیټر پیج واپس اخلم ځکه دا زما عمومي پیج دی. کله چې تاسو لیګل پیج والئ که نه نو تاسو به بیا پرنټر کې هغې ته لیګل پیج هم ایږدئ، هغې ته S6 پیج ورته ویلی شي. چې کله تاسو یو ورقه لیګل واغسته یاد ساتئ ګورئ تاسو بیا پرنټر کې هم لیګل پیج ایږدئ. که تاسو لیټر پیج ایښودي ستا لیکل به نیم پرنټ شي نیم بیا په بل پیج باندې وځي تا سره ډېر. نو کوشش کوئ چې عام لیټر پیج دا چې دا کم پیج دی نو دا لیټر پیج دی موږ سره ډېر او یو وي داسې غټ غونتي د هغې نه ډېر لږ سایز کې غټي یو I think چې سور 3 انچ زیات وي هغه نو هغه لیګل پیج دی موږ سره. وګورئ ورپسې یو بل کمانډ دی چې هغې ته پرنټ ایریا ورته وایي. وټ ډو یو مین بای پرنټ ایریا؟ پرنټ ایریا ګوره د هغې تاسو له یو سمپل مثال دله درکړمه. که چېرې ما سره داسې یو ډیټا وي زه به دې ځای نه دلته راشم د ډیزاین ته او دا کنورټ ټو رینج به یې کړم ختم به یې کړم داسې. ګورئ دا لیکل تاسو سره دي دې ځای کې او تاسو دا پرنټ کوئ نو وګورئ تاسو سره به داسې ټول به پرنټ کېږي. ما ته یو کس وایي نه داسې کار وکړه دا یو څو ریکارډز ما ته پرنټ کړه نور پرېږده مه ښایه ما ته مه پرنټ کوه. نو ګورئ زه به راشم پیج لی آوټ ته او په پیج لی آوټ کې پرنټ ایریا ته راشئ او دې ځای نه سیټ پرنټ ایریا باندې کلیک کړئ. نو تاسو ګورئ د دې نه دقه داسې یو بارډر غوندې راته وکړ. نو چې کله پریویو ته راشئ نو هغه چې تر څو پورې تاسو هغه ریکارډ راغستی دي انتخاب کړي مو هغه به تاسو له پرنټ کړي او چې کوم پاتې شي بس هغه پاتې شو. او کله تاسو ټول پرنټ کول غواړئ نو ګورئ پرنټ ایریا ته راشئ دې ځای نه او دلته کلیر پرنټ ایریا کا نو ګورئ اوس په دې اسره پورې ریکارډ تاسو ته څه کېږي دا به تاسو له پرنټ آوټ به درکړي دي. وګورئ صرف تاسو دا 2 ریکارډ پرنټ آوټ کوئ نو بس هغه انتخاب کړئ ځای نه او د هغې نه بعد چې کوم دی پرنټ ایریا ته راشه سیټ پرنټ ایریا. نو چې کله زه پریویو ته راشم نو ګورئ همدغه 2 ریکارډز زما سره پرنټ کېږي هغه نور پرېږدي راته. او که چېرته زه غواړم چې ټوټل ریکارډز پرنټ آوټ کړم نو زه به راشم دې ځای نه پرنټ ایریا ته او دا به زه کلیر پرنټ ایریا به کړم نو هغه ټوټل ریکارډز به دې ما ته وګورئ پریویو ته دې به تاسو له ټول ریکارډز پرنټ آوټ کړي. بیا ما ته یو کس وایي چې بریکس راته راکړه یو کس ما ته وایي چې وګورئ دې ځای پورې څونه ریکارډز دی په یو پیج کې راکړه نو زه به راشم دې ځای نه انزرټ پیج بریک ته به راشم او دې نه پس چې څومره ریکارډز دي هر له په 2م پیج کې راکړه نو ګورئ زه به بریکس ته راشم او دې ځای نه به انزرټ پیج بریک په کم داسې. نو دې مطلب دا شو چې دا لیکل ما سره په یو پیج کې شو دا په 2م پیج کې شو او دا په 3م پیج کې شو. که چېرته زه دې ځای نه پریویو ته راشم نو ګورئ پریویو کې دا زما فرسټ پیج شو که زه نیکسټ کم دا زما سیکنډ پیج شو او که زه نیکسټ کم نو دا زما تھرډ پیج شو. ډېر ما ته یو کس وایي نه دا پیج بریک ختم کا نو که تاسو ډایرکټ راځئ او ریموو پیج بریک کوئ نو خو نشي ختمولی تر هغې پورې تر څو پورې چې مخکې ایریا تاسو انتخاب کړی نه وي را به شئ انتخاب به کړئ او دې ځای نه وګورئ بریک ته راشئ ریموو پیج بریک هغه یې ختم کړ. که ما ته یو کس وایي زه هلته نه ودرېږم ما ډېر زیات پیج بریک اخیستي ټول راته ختم کا نو بیا د هغې د انتخابولو ضرورت نشته دی. بریکس ته راشه او څه دې ځای نه کلیک کا ریسیټ آل پیج بریکس. نو چې کله هم تاسو ریسیټ آل پیج بریکس باندې کلیک کړئ او دې ځای نه تاسو پریویو ته راشئ نو ګورئ هغه ټول پیج بریکس یې ختم کړل او عادي حالت کې تاسو ته ټیکسټ ته درکړ. بیا ګورئ بیکګراؤنډ ته لیټس سی د بیکګراؤنډ. نو ګورئ بیکګراؤنډ څه مطلب دی؟ بیکګراؤنډ مطلب دا دی چې تاسو د پروجیکټ شاته د هغه یو مونوګرام راوستی شئ یو سینري راوستی شئ یو لوګو ټایپ راوستی شئ خو دا پرنټیبل نه دی. ګورئ نو بیکګراؤنډ ته به راشئ دې ځای نه اینډ دین سیمپل پکچر باندې به کلیک کړئ او ګورئ دې ځای نه دا بیکګراؤنډ راواله او دا انزرټ که باس نو ګوره شاته هغه بیکګراؤنډ راته راکړه دا پرنټ کول هم شو طریقې شته دی خو دلته اوس دا پرنټیبل نه دی. که تاسو پریویو ته رالی که نه پریویو ته رالی نو ګورئ پای کې ما سره اویلیبل نه دی دا او که چېرته زه ډیلیټ کوم بس ډیلیټ پې کم داسې. بیا راشئ وګورئ په دې کې پرنټ ټایټلز کې کار ډېر زیات دی مونږ به دا سمپل آپشن به یوز کوم. اول دی شیټ او بیا دې ته وګورئ ګوره ډېر سمپل دی. لیټس سی اول دی شیټ آپشنز ته لږ وګورئ شابه سبا له انشاءالله بس دا ختم کوم. شیټ آپشنز کې ډېر ایزي دی ګورئ ښه اول د ګریډ لاینز خبره کوي. زه به داسې کار وکړم چې د دې هر څه نه به دا فارمیټ لرې کړم زه به دا فارمیټس لرې کړم بس. ګورئ زه ورته وایم چې بھائی
پیج لیاوټ ته راشه اول دې شیټ آپشنز ته وګوره وی ګریډ لاینز ګورې زه ته یم نه وګوره ختم یې کړې واپس یې راته راکړه داسې واپس پې درې بیا راته وایي آیا دا ګریډ لاینز دې کې پرنټ کړمه زه ته یم او پرنټ یې کا نو ګورې پریویو ته راغله پرنټ یې کړه تا ګریډ لاینز زه ته یم مه پرنټ کوه نو ګورې دلته به راشه بس پرنټ ختم کا او ګورې پریویو ته راشه بس نه به پرنټ کړي راته ډېر ما ته وایي دا اے بی سی او 1 2 3 ته وښیمه زه ته یم نه واپس راته وښایه بیا ویو کلیک کړه نو اے بی سی 1 2 3 راته وښود او زه یم پرنټ یې کا صحیح شو टिक मार्क आन का प्रीव्यू तराशा ABC 1 2 3 बता प्रिंट की और मैं प्रिंट कवा बस टिक मार्क लरी कदी से ना प्रीव्यू तराशे बस ओकरे ऑटोमेटिकली मासरा आगा दगेरा त खत्म कर हां लेट्स सी अगेन उसो करे दा उस्ता दी शीट सिर्फ 5 मिनट्स दी शीट उस खबर दा दे यो लवी शीट के बडेट एज अ सिंगल प्रिंट कोम this is the most important trick provided by Microsoft. ګوره تاسو سره ډېره زیاته غټه ډیټا ده یو مثال تاسو له درکمه ایز موږ ته پته ده چې بھئی دا ډیټا که چېرته زه والم داسې زه ورکړم هیلو ورلډ که زه پریویو ته راشم وګورم که زه پریویو ته راشم دې ځای نه وګورم نو ګورئ نیکسټ پیج وغیره وغیره که چېرته زه دا اورینټیشن لینډسکیپ کما بیا هم پریویو ته راشه وګورئ نو بیا هم ما سره ښکاري چې دا ډیټا تا سره یې ده ایکسل کې دا ډېر غټ غضب دی ډېر زیات غټ غضب دی پای کې دا دی چې کله تا سره ډیټا پرنټ کېږي نو یا به یو کونج کې پرنټ کېږي یا په سنټر پرنټ کېږي یا به یو طرف ته پرنټ کېږي په ټول پیج تا سره ډیټا نه پرنټ کېږي اصل کې 4 رقمي کله کا ډیټا اب هم یو طرف ته پرنټ کېږي که ډېره ډیټا اب هم یو سایډ ته پرنټ کېږي او دلته به تا سره بالکل وګوره بالکل ټیک پې تخی داسې نو که چېرې تا سره یو کس وي چې بھئی ما ته دا ډیټا په یو پیج کې پرنټ کولو پریویو ته وګورئ که نه زه غواړم چې دا ډیټا په یو پیج کې پرنټ کړم نو څنګه به یې پرنټ کوم هاو ټو پرنټ اټ نو د هغې دپاره به زه څه وکړم زه به راشم دې ځای کې ما سره دا ویډت او هایټ دی نو یا خو دې ځای نه والی چې یو پیج او په دې ځای کې سیف فار ایگزامپل 2 پیجه بیا پریو دې ځای نه وګوره نو سیف فار ایگزامپل پته نه لګي چې یو پیج کې پرنټ کوي یا به نه پرنټ کوي آټومیټک خو موږ ته پته هم نه لګي داسې او که داسې کار وکړو چې بھئی لکه اوس چې په پلنوالي باندې 10 پیجه والې او په اوږدوالي باندې 10 پیجه والې نو دې خو ما ته پته هم لګي چې په اوږدوالي به څونه پیج علمه او پلنوالي باندې به څونه اخلمه د ایکسل شیټ په څونه اخلم دا خو موږ ته پته نه لګي ډېر اوس په زما بوس ما ته په سر ولاړ جوړ چې 2 پیجه به والم او به نه شي بیا به 3 پیجه والم اصل کې داسې سو اټ دین ناٹ ا ګډ ټاسک ټو ګو نو د هغې دپاره بیا تا ته وایي چې سکیل وکړه که نه سکیل 100% دلته راشه نیکسټ پیج دومره دی زه ورکړم چې سیف فار ایگزامپل 90% والا او دا به انټر کړمه پریویو ته وګوره نو ما ته وایي نیکسټ پیج اوس هم لاشته لیکل بیا به زه وایم چې سه 85% والا دقسې یو پرسنټیج به زیاتوم کموم به نو پریویو ته راشه نیکسټ ته اوس هم لیکل زه به تر څو پورې دا پرسنټیج اخلم مایکروسافټ موږ له ډېر یو زبردست ټریک راته راکوي زه غواړم چې په ویډ باندې هم دې په خپل پیجز انتخاب کړي په هایټ باندې هم دې په خپل پیجز انتخاب کړي او دا سکیل هم دې په خپل انتخاب کړي نو مایکروسافټ وایي چې کله تاسو ډېر زیات لیکل وي او هغه په یو پیج باندې پرنټ کول غواړئ کوشش وکړئ چې تاسو د سکیل ټو فټ دا سکیل ټو فټ آپشنز ته راشئ او د فټ ټو ته کلیک کا یاد ساته کلیکل تاسو سره په پلنوالي باندې زیاتی نو دې ځای کې ورته 1 کا او په دې وایټ کې ورته څه واچوه 47 د دې نه اخوا د خوا ویلیو به نه ورکوئ یاد ساتئ چې کله دا اوکې کې دې ځای نه اوس تاسو وګورئ پریویو ته ستا ټوټل لیکلی په یو پیج کې دل راوستل خامخا دې بوله یا سایز کمی یا به د لیکلو سایز کمی یا به د سیل سایز کمی نو وګورئ څومره زبردست طریقې سره وګورئ تاسو هغه ټیکسټ چې کوم دی خپل یو پیج ته راوست وګورئ د ماته وی که ته پلنوالي باندې ویډ باندې یو پیج والی او په اوږدوالي باندې 47 پیج والی او په دې که ته 56% والی نو ستا دا لیکل به تا ته اټومیټیکلی په یو پیج کې ایډجسټ شي نو دا به ما کله تر څو پورې ما دا اپلای کوو به ډېر داسې A4 A6 چې پسې کې راولې راوستی شي ٹھیک ہے نا اوس کو ډېر زیات تاسو د جماعتو کې دا لوی لوی دغې چې پرنټ کړي که نه نو دا اصل کې ډېر خیر د هغې لپاره خو فینفلیکس مشینز استعمالیږي خو که چېرې تا سره ډېر یو شیټ وي لکه اوس د اټینډنس شیټ شو یا
دا سه ډیر زیاتی په دې سکولز کې ملاویږي پای کې هغه مضامین وته لیکلي نو هغه په یو پیج کې راولې کنه نو بس سمپل د سکیل ټو فټ تراشي نور څه کار مکوي او په فټ ټو کې دې ځکه 1 کا او په وایډ باندې 47 کا باس اوکې کړي څه نه and then do what you want to go دا دا یو آسان او یو ایزی میتھډ دی چې موږ ریزن اپلای کولی شو we can apply so inshallah print titles بس بعد ډسکس کوو سجله مربوط تو انا شنو مرګي ټول په ورک باندې نو ولي کې پلان مو خپل اټول لاټو